پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اللہ جل جلالہ فرمائے اللہ جل جلالہ د بخاری حدیث دی اللہ رسول فرمائے چې الله فرمائے کل عمل ابن آدم له ابن آدم یعنی هر انسان چې هر عمل وکي هغه د پاره دی الا الصوم فانه لي یو روزه د مسلمان د پاره چې هغه خاص زما د پاره ده الله فرمای ستا المن ستا زکات ستا حج ستا تبلیغ ستا جهاد ستا صدقه دا ته پیژه کار دی پیژ کوای ز پرغه ثوابونه در کوم منګر ها ستا یو روزه چې کوم ده دا خاص ما ده پاره ده او د دې بدلبه وانا عجز به د دې بدلبه بیا ز په خپل در کوم څنګه راکې د دې بدلبه علما فرمایي د دې روزي ولې دومره لوی خبره ده د الله په دربار کې هغه وجه ده دغه روزاتی چې دی هغه الله رب العزت خوراکي نیک یو الله چې شاکي نیک الله رب العزت العیاذ بالله نعوذ بالله کور ولا لري نه لري او چې کله د انسان روزه سو خوراکي شاکي کور ولا لري ورځي دا چم د چاسونو د الله رب العزت صحیح سو به خبر مثال خلاصولو وس الله فرمای وانا عجز به د دې جزاء زدر کوم نو څنګه جزاء راکې جزا وای داسې جزا در کوم چې هغه د انسان دغه اندازه نشي کولای لازم واستار روزه نه ده د دې بدله به الله او ما ته ترکیه کومر پر هغه انداز نیولې و چې څنګه الله او رسول الله شو ولې ولا د دې بدله الله راکې د قیامت ورځ ملائکه دي حسابونه دي کتابونه دي لو یو ورځ ده خود دې روزه خاص کر خبره چې دغه د الله سره تعلق لري الله فرمایي د دې بدله زدر کوم نو څنګه بدله راکې الله فرمایي دغه اندازه تی نه سي کوي دې څنګه بدله در کوم دا سي در وسوته ز څو بدله در کوم ز څنګه بدله وته ته در کوم خو چې کې زمر روزه دا سیدا لکه یو کمیس را واخله یو ټکور را واخله پټو را واخله هغه چې شو کې هغه تکانو پیرنګونو باندې څونه سروي او د زموږ روزه دا رقم سروي مش احترام والله قد الله جل جلاله لرو مش احترام د لا اله الا الله نه لرو مش احترام د محمد رسول الله نه لرو الله رسول فرمایي چې الله فرمایي وانا اجزي به کوم څوک روزاونه چې داغه بدله یو الله فرمایي زور ولې هغه دا چې تاسو اندازه نسي کولای چې د دې څو بدله ده والصيام جنه فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث الله رسول فرمایي دا ډال روزه ډال دی په ډال باندې خلک د غش د لیندې او د نيزې سره د توري سره ځان ګوري دا چې پر روزه باندې به ما او تا د چیش د ګناو سره ځان ګورو د الله رسول فرمایي فلا يرفث به هدا خبرې مکوه به ځای مجلسونه مکوه به ځای غپې مکوه ولا يسخب او شور مکوه جنجال مکوه ناری مو جګړې مکوه چغې مو فان صابه احد کچاش کنزادر تو کړلا تبشکنزا ورته کوي نه تبشکنزا نه کوي او قاتله یا استاسر جنگ کوي فليقل اني صائم از ما روزه ده چاش کنزا درته وکړه تبشکنزا نور ته کوي چا جنگ در سره کوي تب جنگ نور سره کوي تب څور توای تبرتوای د بخاری حدیث ته تبرتوای چې الله فرمای اني صائم از ما روزه ده ما جنگ نه سره شکنزا نه سره جنگ نکوم شکنزا نه کوم په خدای دې مې قسم و دغه احادیث ته چې موږ ته وګورو هغه د مدینه شریفه چې کوم منافقانو په خدای دې مې قسم هغه لا تر موږ به احترام ښکارا کی چې دا خبره ته وګورو ګوره دا خبره خو مرته الله فرمایي تر روزه ونه ساق ټک دې موږ روزه ونی ولا اوس مرته الله فرمایي تل منځ کو په منځ کې دا خبره د موږ او داس کو په منځ کې دا خبره د قبله ته بدرېږو په منځ کې دا خبره بدن بم پټي په منځ کې دا خبره د پر کم ځای ما تعالی منځ کو هغه به صفای په منځ کې دا خبره د ما بدن به صفای که په دې شانو کې یو شی نه ول هغه منځ کې قبله دوري د ما ته دوري مخواړو په کسه د سې کې ما ته بغیر د اصل منځ کو د سې کې ما ته بغیر د کپړو ستا ما ته نه اغوند بغیر لڅ منځ کو دا سې کې نه سې کې نو دلته روزه سره کم سې کوي الله رسول فرمای الله فرمای تبش کنزا نه کوي تب جنگ نه کوي تب به خدا خبر نه کوي تب به ځای نه ځغیږي وسه چم کوي و د الله د رسول خبر العیاذ بالله خلاف ته کزما واست خبر درواغ مش خبر درواغ او نو د الله رسول فرمایي کچيري چاش کنزا درته وکړه او قاتل یا جنگ کوي فليقل اني صائم از ما روزه ده ما زبزنه کوم ټک دي سید زمات قندار ولا پرچم زمات پرېمش ده
دا الله رسول فرمایي خو زه به خپل روزې ته وګورم ته خپل روزې ته وګوره ما خو دا خپل روزه په دې وجه باندې لږ کښ راته ښکار کړي په حجره ننوتلی یم ته د باندې یاست او د باندې خامخا دا خبرې راځي ته په غټ امتحان کې یاست او بیا په حجره کې دغه موبایل دی صحیح څه دا موبایل الله اکبر بس خالي د الله رب العزت مرتي د موبایل د وجه دوزخ نه بیا ان شاء الله بیا نه ځو خالي د موبایل د وجه نه بیا او مش کتلو د موبایل د وجه جنت جهنم لرزو والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك د الله رسول فرمایي زما د فضل جلال قسم زما د رب قسم زما د الله جل جلاله قسم چې دا کله د چار وزي معده خالی بیا د معده د خالی کېدو د وجه د خلیصه یو مخصوصه به چې دی هغه راوځي د نسوارو نه د سیګریټ نه مردار به نه چې په کاله ټوټ پیسټ نه دی ولې مسواک نه دی ولې خلای نه څه پکړي هغه نه د معدې د خالی کېدو څه یو بوی سړی محسوسه کوي د الله رسول فرمایي په خدای دې مې قسم دغه بوی و الله ته تر مشکو لا ډېر محبوب باندې تر مشکو لا ډېر محبوب باندې سبحان الله الله اکبر بیا د الله رسول فرمایي للصائم فرحتان د صائم روزاچی د پاره دوی خوشحالي الله رب العزت یې شي دوی خوشحالي الله پیدا کړی دي او دوی خوشحالي الله رب العزت ور کړی دي یو خوشحالي اذا افطر فرح بفطره یو خوشحالي دا اذا افطر فرح بفطره چې کله تر زمات کوي څومره انسان خوشحالي څنګه دا اوبه دا شربت دا شیدې دا شلومبې دا وچه ډوډۍ دا پکوړه دا سبزي هر شی خوند کوي دا ماجګری په څو ارزي ګورې د روزې بغیر 15 ورځې وږې کښېنه تږې کښېنه والله که پرې چې دونه خوند واخله که دغه د روزې برکت دی ګرمه ډوډۍ د تناره راواخله ګرمې ولا شلومبې راواخله پکوړه راواخله یو سموسه راواخله یو ترکاری راواخله یو مطلب سالن مالن راواخله څو خوند دی نه د الله رسول فرمایي یو خوند دا دی ستا څومره زړه خوشحاله یو خو باغې چې ټوله ورځ بل زموږ هغه اوله روزه چې ونه غرمه زموږ ملګري راپور شو 12 بجې که څه نه پر یوه بجه دی ما ته وایي وایي نیمه ورځ خو عادت تېره شوه ما یاره اوس راپورته شوې نارې مه وه څنګه نه شرمېږه وایي نیمه ورځ نیمه روزه خو عادت تېره نو خو پر 12 بجې راپورته شوې نو نیمه ته څه رقم تېرېده غواړې نو شرط دا دی چې هغه دا ورځ دغسې تېره کړې تلاوتونه پکې وکړي تاسو د قرآن تلاوت شروع کړئ په تاسو کې کم سړی دی چې هغه د روزې بغیر هم تلاوت کوي لاسو پورته کېدو اجازه هم شته ماشاءالله د 15 کسان پیدا سو لاس هم پیدا سو او ډېرو سرونه لاندې کړي دي د الله رسول نه دی د الله رسول په روزه کې به جبرئیل امین علیه السلام رالی مازدیګر تر ماښام دواړو سپاره سره تېروي لکه حافظ نه دا قرآن یې تېروي مشتي به هم قرآن وایي نه دي دې زده قل هو الله راواړوه الحمدلله شریفه راواړوه بس ورته ګوره وایي دا سیزن دی سیزن د قرآن سیزن دی سیزن د قرآن سیزن دی او تاسو د الله په خاطر تلاوت شروع کړئ که تا تلاوت نه کوئ بیا په قبر کې دا قرآن خو بیا ملایکې راشي قرآن وایي زه تا نه پوهېږم ته څوک یې ته ورته وایه زه خو پلانی یم ماجت ته چې زه ورتلم ته به هلته پروت یې په المارۍ کې وایه زه دې نه پېژنم او کوم څوک چې قرآن وایي د الله رسول فرمایي ته ذکر کوې ورور دا ذکر پرېږده د الله رسول فرمایي چې بیا ته څه چم وکې په قبر کې کښېښولې په قبر کې چې کښېښولې نو اوس ملایکې راځي قرآن یې سر ته ودرېږي څه کیسه ده هغه وایي موږ د څو پوښتنې کول غواړو الله رسول فرمایي قرآن ورته وایي د هغه ځای پوښتنې وکړه هغه وایي موږ څه نږدې کېږو د څو پوښتنې کوو د هغه ځای وکړه بېرهې بې نه دا هغه څه چې په دنیا کې زه ډېر ویلم په قبر کې چې شمال تال توپک په شه راځي توره په شه راځي چې زما استاد سره په قبر کې پرته وي چراغ په شه راځي دا قرآن په شه راځي قرآن به وایي هو که څوک نه وایي دننه یې شروع کړي خامخا یې شروع کړي لازمي یې شروع کړي لمانځه لره خالي 10 منټه مخکې راځئ هر ځای چې ځئ ورسره صدقې قرآن ووایه هر ځای چې دې راواړوئ پروا نه لري دا ځای ما ویلی دا مې نه دی ویلی پروا نه لري چې کوم ځای دې راواړوئ بار بار هغه ووایه هغه دې زده دی او بیا لمانځه بعد 15 منټه خالي فقط 15 منټه کښېنه فقط 15 منټه قرآن خلاص کړه څه چم کوې مسکین سړی نه د مالدار سړي سره یاري شروع کوي دا خو در معلومیږي او مجبوره سړی دا بل سړی سره یاري شروع کوي یا یو سړی چې دی هغه په چا کار باندې دا بل سره یاري څنګه سلام دعا چای ډوډۍ چې وټ ورته سمې که څه کیسه ده کار یې باندې نو زموږ په قرآن کار باندې که نه دی باندې
کار پټ یاري ورسره شروع یاري دغه د ویل څومره چې وایاست په خدای قسم د محمد رسول الله ټول خبرې حق دي او سچ دي او دا قرآن مو د خلاصي وای به سید ان شاء الله خامخا به وای یو سړی ته وایم دنو پلار مرسوي دول زه بس ډیر الحمدلله بابا دا داسې ته بابا زیارت لروځي ویا نه مرغله ولنو ولا بس یو اختر بل اختر ما دروغ ما وای دروغ نه سره جوړه د بابا کیسه به نه کوي ستا بابا زه پیژنم زه چې کله پر دالار تیریږم موږ علایده دعا ورته کوو چې پلانه یې صاحب دلته پروت دی حالانکه ستیو دغه ځای په مابین زما خل ټوټل به یو ولا ساتل 60 کیلومتره فرق دی ته ولې نور زیاده پلار زیارت لري ولې نور زیاده د الله رسول فرمایي ته چې په جمعه کې د خپل بابا وادي زیارت لري ورته خو راځي ستاسو صغیره ګناه ټول الله معاف کړي ته ولې نور زیاده د بابا حق دی پرتا باندې ولا غلنو نه مرغلي ما ول شوه مولوی صاحب د خدای د پاره د نی بیا ته په بیان کې زما کیسه وکي ما ستا کیسه کوم خو نم دي نه اخلم ریدي ولا کړ د مو ته نه ده د پلار کیسه بنه کوي نو پلار ډیر شو سړی و نو ډیر شو سړی او ته څو شو سړی داسې په پاتې خپل شیرین زوی شیرین بابا زیارت لره نو ورته په دریو په څلور مېس یو اختر بل اختر ځا خالته اندوانم ګرځي او عیسایانو پر خپل قبرو باندې ګرځي دا کمال دی ویلې ول ز سار مال یاسین پس وایم مال درواغ ما وایم څنګه یاسین د ځان لپاره نه وای یاسین ته ځان لپاره یاسین شریف وای کنه وای ول وو وایم مال د خپل کور دی ګرد په ګټ کړی پلار دی مرچل د خاص کمال نه دی ته علایده د پلار د لپاره و بیا سره صحیح سو د بابا زیارت لر ورزي د دې زیارت لر ورزي نو د الله رسول فرمایي و یو خوشالي دا ده چې اذا افطر فرح بفطره چې کله تر زمات کوي څومره خوشالي او بیا جب خبره ده چې بیا تر ولاړ سي یو ګرم ډوډۍ یو شربت یو شلومبي یو چا یو شی دا به یو غریب لم سور واسطه او جواب بل درته کوم د ازمشتي لونی یا ازمشتي خوندي یا کوروالاوي یا ادیګانی په کور کې دا کم سالن مالن تیار کړی دي زما استاد روزي څو ثوابونه دی هغه اول الله زما استاد ادي کاغه سالن تیار کړی وو بیا دا غره کم خور لور ورندار پلانې واغوت الله ثواب ورکړي شې ډېر خوشاله شوی په دې خبره او کم چا چې د کور له غوډي راوړي دي مالګ راوړي ده بر راوړي ده وړ راوړي دي سالن او سبزي او غوښه راوړي دي او هغه ته بیا اول ثواب ملاويږي ځکه هغه راوړي دي د په خې بیا ودواړو ته هغه ثوابونه ملاو شي د په تصور کې نه صحیح سلو دا به کوو د قران تلاوت کوو ان شاء الله وعده ده قول وکي وعده ګوره چاندا نه درس غواړم د ختم نبوت ځای کرالی چاندا درس غواړم بیا ما به خپل طالبان غنۍ درته وي نو درته ویل او الحمدلله تر اوسه پرې ماته چا سل روپۍ نه دی کړی ما د مسجد طالبان دي چې دا به تور کې یا کالی یا چوټي یا خولۍ صحیح سول تر معلومیږي بیا به دا رقم غیرتمن لا پیدا نه کی موت لا بم نه کی پیدا د غیرتمن بم نه کی پیدا او درته وایم نه درته وایم اول ته خاوري بو خور خاوري واذا لقي ربه فرح بصوم رواه البخاري او بیا دویمه خوشالي ده د الله رسول فرمای چې کله د الله په دربار کې ملاويږي الله به ډیر خوشاله کی الله به ډیر خوشاله کی د دې روزه د نیولو د دې چې کوم ثواب دی الله به ډیر تا خوشاله کی یو د دنیا خوشالي سوچ د روزه مات بل د آخرت خوشالي سوچ د الله په دربار کې درې دی دا کله دا چې کله سړی روزه ونسی هغه څه ونسی چې څنګه الله او رسول موتا ته ویلي شکنجا بنئ جنگ بنئ جګړه بنئ شور بنئ چغه بنئ ناره بنئ پسخان بنئ مذاق بنئ بیا به دا خبرې چې دغه پکې راځي الله دې مشټول تر نصیب کړي الله دې مشټول ته الله دې هر مسلمان ته نصیب کړي چې کوم مسلمان هغه شی روزه نه نسی چې څنګه الله او رسول شولې الله دې وټول ته نصیب کړي الله دې روزه برکتونه مشترا نصیب کړي الله دې روزه ثوابونه مشترا نصیب کړي الله دې روزه احترام مشترا نصیب کړي الله دې روزه د بی احترامي وساتي الله دې روزه د بی قدري وساتي الله دې ویل اولاد القبول منظور وګرځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له سړی را د مسند امام احمد حدیث دی دا واوري ولرالی ورته ویلې ولیا رسول الله دوی شجی دی روزه ده دا سی روزه ده چې ډېری وجه هم دی او ډېری ترجه هم دی نو بیا ولیا رسول الله ډېری وجه او ترجه دی حتی و مرګ ته نږدې دی پیغمبر اسلام مخ چني واړو